د الله سبحانه وتعالی ډیر شکر او کرم دی. کومه مرسته چې تاسو دلته ګورئ دا ستاسو د مرستو او همکاریو پایله او نتیجه ده چې موږ د بغلان د فلول سیمې تر زیانمنو او سیلاب ځپلو ولسونو پورې رسولي دي. دا مرسته شامل د خیمو ده، د لباسونو ده او له دې څخه ډیر مهمه چې تاسو ته به په شاټونو کې ښکاري په بېلابېلو ځایونو کې هغه د کور ظروف دي او هغه ظروف چې مثلا دوی ورته اړتیا لري. دوی سره خوراکي مرستې ګڼ شمېر بنسټونو ورسره مرستې کړي دي، لیکن دوی ورسره د کور ظروفو شیانو ته هم اړتیا او ضرورت لري. تاسو راځئ چې یو بل ته مټ ورکو، لاس ورکو، تاسو له موږ سره یو ځای شئ، موږ له تاسو سره او موږ تاسو ګډ ټول د افغانستان تر د سیلاب ځپلو ولسونو او وګړو ترڅنګ یو. له قمر بنسټ سره د تل په څیر خپلې مرستې راولېږئ. موږ د یو ارتباطي پول په حیث په پوره امانتدارۍ، اخلاص او دیانت سره تر دغو ولسونو پورې رسوو.